چې موږ تاسو ته الله عز وجل ذکر کوي فرمای ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے مسلمانانو تاسو یو بل په بد نومونو سره مه یادوئ، یو بل باندې په بدن سره اهانت مه کوئ، چې دغه عمومي مشکل زمونږ او تاسو په ټولنه کې ډېر لیدل کیږي. بد لقب دې ته وایي چې یو انسان په یو نوم باندې نه دی خوشحاله مګر ته په هماغه نوم باندې یادوي. د یو انسان مثلا قد ټیټ دی ته ورته لنډی وایي، او لنډي یا راشه لنډي یا لاړ شه لنډي داسې کار وکړه لنډي داسې کار وکړه، حال دا چې هغه په دې لقب باندې نه خوشحالېږي. یو سړی مثلا په بدن کې لږ چاک دی ته هغه ته یو بل نوم ایږدي، یو سړی په قد کې لوړ دی ته هغه ته یو بل نوم ایږدي. یو انسان به مثلا سترګه کې یو مشکل لري ته به هغه ته کاڼی وایي فلان وایي فلان. دا زموږ تاسو ټولنه کې دا نومونه شته ټول. دا ډېر بد القاب دی. الله عز وجل دغه القاب حرام کړي دي او دا کبیره ګناه ده چې ته یو انسان په داسې یو نوم سره یادوي چې هغه په هغې باندې خفه کېږي. بیا خصوصا زمونږ او تاسو ټولنه کې چې وګورو چې فلان په یو نوم باندې خفه کېږي بیا قصدن ورته هماغه نوم وایي په عذابولو دپاره. یا یو انسان نه به یو وخت یو خبره صادره شوې وي هماغه خبره خلک ټینګ نیسي چې دی په دې باندې پکارېږي دا خبره په بدله کې هر مجلس کې هماغه خبره ورته یادوي، هر دا خبره ورته یادوي. دا حرام دی. همدارنګه لمز او همز قرآن عظیم شان کې بل صورت کې راغلی ویل لکل همزة لمزه. هغه انسان چې بل مسلمان ته بل انسان ته په ژبې سره اذیت کوي، بد الفاظ ورته کاروي، بد نومونه ورته کاروي، یا په خپل بدن سره یو انسان اذیت کوي. یو سړی تا سره خبرې کوي چې تا ته شا واړوي بیا چشمک وهي د خپل بل ملګري ته چې دا د تیر مې ویسته چل مې ورته ورکړه، یا الله سره داسې یو اشاره ورته وکړي، یا یو بل رقم چې دا یو اهانت آمیزه اشاره ده، د اهانت نه ډکه اشاره ده. دا ټول حرام دي، کبیره ګناه ده مسلمانانو. مګر موږ او تاسو دغه مسایل ډېر سطحي نیسو. حال دا چې دا کبیره ګناه ده الله حرام کړي. یو صحابي فرمای وای تاسو داسې کارونه کوئ چې هغه د یو ویښته په اندازه ورته ارزښت نه ورکوئ چې دا څومره ګناه لري. اما هغه کار ته چې تاسو د یو ویښته غوندې ارزښت هم نه ورکوئ، همدغه کار ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ د مهلکاتو څخه ویلي چې دا داسې ګناه ده چې انسان هلاکوي، دوزخ ته غورځوي. مګر اوس ټولنه کې بې باکي راغلې ده. همدارنګه الله عز وجل مونږ او تاسو یو بل اخلاق ته چې عمومي قاعده ده مونږ او تاسو ته بیانوي اجتنبوا كثيرا من الظن. ای مؤمنانو تاسو د ګمان څخه بد ګمان څخه ځان وساتئ. ان بعض الظن اثم. ځکه ډېر ګمانونه ګناه ده. اوس وخت یو ډېر تعداد مسلمانان په همدغه کبیره ګناه کې مبتلا یو. بدګماني. یو انسان به تا ته خبره کوي دغه د خبرې شاته به تا 50 قسمه نور ګمانونه ځان سره جوړ کړي وي. یو انسان به یو بل چا سره ولاړ خبرې به کوي ته به ځان سره 50 ګمانونه جوړوي چې دا فلاني فلاني موضوع کې غږیږي. یو انسان به یو کار کوي په ښه نیت باندې ته ورته بد ګمان نیسي چې دغه کار دپاره دا کوي. یو انسان بل مونځ کوي ته به ورته وایي چې ولاد د ریا دپاره دا مونځ کوي. یو انسان صدقه ورکوي ته ځان سره ګمان کوي چې دی ولاد د ځان ښودنو دپاره دا کار کوي. دا ټول ګمانونه دي. د ګمان څخه بد ګمان څخه ځان ساتنه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي حتی که ته د یو مسلمان څخه واقعا یو ناروا کارم ګورې ته به هغه ته بد ګماني نه کوي. ته کوشش وکړه چې د ده ناروا کارم په یو ښه مخرج باندې تاویل کړي. کېدای شي دغه کار د دې دپاره کړی وي، کېدای شي دې دپاره کړی وي، کېدای شي دې دپاره کړی وي. ته ورته یو نیکه لاره ولټوه. که هغه ګناه کړی الله به ورسره حساب کوي، هغه پوهېږي والله پوهېږي. مګر ته دا مکلفیت نه لري چې بدګماني وکړي او خلکو کې دا خپور کړي. همدارنګه د غیبت څخه د تجسس څخه الله موږ او تاسو منع کړي. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ای مؤمنانو د جاسوسۍ څخه ځان وساتئ. تجسس یو خو جاسوسي ده چې یو هیواد د بل هیواد په خلاف کوي، فلانی کمپنی سره کار کوي او فلان سره کمپنی کار کوي، خو خپل ځکه خپل حیثیت لري. مګر دغه عمومي تجسس یو انسان د بل د احوالو څخه ځان خبروي. حتی د دین اسلام او قرآن موږ تاسو منع کړي یو. ځینې انسانان داسې هم شته چې دغه وظیفه فقط همدا ده چې د نورو احوالو څخه ځان خبر کړي. همدا چې تا سره کینې فلانې چېرته کار کوي، فلان چېرته تللی او چا سره شریک دی، څرنګه شو فلان څرنګه شو فلان څرنګه. د ټول عمر د بل چا په دې احوالو پورې تړلی دی. د خلکو د معاشونو پوښتنې به کوي، د خلکو د پیسو پوښتنې به کوي، د خلکو د کورنۍ پوښتنې به کوي، د خلکو د احوالو پوښتنې به کوي. یو احوال پوښتنه ده چې ته یو مسلمان پوښتنه کوي، دا خو موږ تاسو باندې فرض دی. د یو مسلمان د احوالو پوښتنه کوي تر څو ورسره مرسته وکړي. یو ځان خبرول دی د جاسوسۍ دپاره. دغه اسلام معنا کړي. فرمایي ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یو د بل غیبت مه کوئ. د غیبت څخه منع شوې ده، حرام دی، کبیره ګناه ده. مګر اوس وخت کې زمونږ ټولنه کې اکثریت مجالس په غیبت باندې ولاړ دي.
او هغه مجلس کې چې غیبت نه وي خو بیا خوند نه کوي. اکثریت زمونږ خبرې قصې دي د نورو خلکو قصې دي، تر څو چې دا د نور چا قصې په دې کې نه وي بیا خوند نه کوي. ځکه مونږ هغه معیارونه هیر کړي دي د قرآن هغه دستورات ته مو شا کړې ده. همدارنګه هر کله چې د دوه مسلمانانو ترمنځ یو اختلاف پیدا کېږي د الله حکم مونږ او تاسو ته څه شی دی؟ فاصلحوا بینهما. هر کله چې د دوه انسانانو ترمنځ یو اختلاف یو نزاع پیدا کېږي د یو مسلمان په صفت زما او ستا وظیفه څه شی ده؟ د دوی ترمنځ صلح وکړه. فاصلحوا بینهما، دته نصیحت وکړه، هغه ته نصیحت وکړه، مشکل حل کړه. مګر اوس وخت ټولنه کې زه خپله د ځینو احداثو شاهد یم، تاسو به مانه ډېرې تجربې په دې کې لرئ چې د ځینو انسانانو ترمنځ مشکلات بدبینیګانې شته، د دې اساسي عامل نور خلک دي. دغه دوه نفره چې برخلاف د دې غواړي سره جوړ آمد وکړي مګر نور خلک نه پرېږدي. یو به ورته وایي که تا فلاني سره جوړه وکړې بیا به ما سره خبرې نه کوئ، که تا فلاني سره داسې کار وکړې بیا زما نه ستا روابط ختم شو. دی به هغه هڅوي دښمنۍ ته، دی به هغه هڅوي دښمنۍ ته. حال دا چې الله مونږ او تاسو ته فرمایي فاصلحوا بینهما، د دې دواړو ترمنځ صلح وکړئ. نو زما د یو مسلمان په صفت د صلح غوښتنه هغه حیثیت څه شو؟ دا چې زه د قرآن حکم ته شا کوم او دښمني ورته نورم زیاتوم، بدبیني ورته زیاتوم، اختلاف ورته زیاتوم، خلک ورته راهڅوم، نو دا خو هغه د منافقت تقریبا هغه اوج دی، د مسلمان صفت دا نه دی. بل آیت کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته بیا یو ټولنیز حیثیت بیانوي چې ټولنه کې کله کله مونږ او تاسو ګورو یو انسان مال لري مګر بل انسان مال نه لري، یو انسان اولاد لري بل انسان ته الله نه دی ورکړی، یو انسان یو ټولنیز حیثیت لري بل انسان هغه حیثیت نه لري. یعنی هر انسان په خپل ژوند کې یو حالت سره مخامخ دی چې بل انسان هغه حالت نه لري، مګر الله عز وجل ته د هر انسان حالت معلوم دی او هر انسان ته الله داغه د خیر لپاره هغه حالت غوښتلی. یو انسان که فقیر دی الله دته خیر په دې فقیرۍ کې لیکلی، که دی مالدار شوی وي یا مالدار وي کېدی شي دی د الله د لارې څخه وتلی وي. یو انسان مالدار دی دی الله په همدغه مالدارۍ کې امتحان کې اچولی، د دپاره مالداري ښه بللې ده. یو انسان ته اولاد ورکړی دی په اولاد کې په امتحان کې دی دته به الله پکې خیر اچولی وي. یو انسان چې اولاد نه لري بې اولادۍ کې الله امتحان کړی دی کې به د خیر وي. مګر هغه انسانان چې د یو نعمت څخه ظاهرا محروم دي دوی به شکایت کوي، ولا فلان اولاد لري زه نه لرم، فلان ولې مالدار دی زه ولې مالدار نه یم، فلان ولې دا رقم دی زه ولې دا رقم نه یم. نو ځکه الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي چې هر انسان په خپل چوکاټ کې د الله په ورکړې باندې قناعت وکړي، خپل ځان ته رواني تکلیف او مشکل مه پیدا کوئ، د الله په حکم باندې قناعت وکړئ چې الله ماته په همدې کې خیر اچولی. ځکه الله فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، ای مؤمنانو تاسو تمنا مکوئ د هغه څه چې الله یو بل ته پر تاسو باندې په هغې کې فضیلت ورکړی. دغه انسان مال لري زه ولې نه لرم، دغه انسان موټر لري زه ولې نه لرم، فلان اولاد لري زه ولې نه لرم، دغه تمنا مکوه، د الله څخه غواړه یا الله ماته هم راکړه. مګر بل سره ځان مو مقایسه کوه چې زه ولې نه لرم، فلان ولې لري، فلان ولې لري زه ولې نه لرم. که دغه مشکل کې هر انسان مبتلا شي د رواني تکلیف سره مخامخ کېږي. ته به هر ورځ در چا حسابونه کوي، د دومره موټر لري او د دومره زامن لري او د دومره مال لري او د دومره ګټي او د دومره کوي د دومره کوي. نو ځکه الله فرمایي چې ولا تتمنوا، تاسو ارزو مکوئ، خواهش مکوئ، امید مکوئ د هغه څه چې الله پر تاسو کې یو بل ته فضیلت په هغې باندې ورکړی. هر انسان په خپله سطحه باندې د الله په امتحان کې دی. مالدار هم الله امتحانوي چې دی شکر ادا کوي که نه، غریب هم امتحانوي چې دی صبر کوي که نه، دی قناعت کوي که نه، دی شکر ادا کوي که نه. هر یو په خپل امتحان کې دی او هر یو به د خپل هغه نعمت چې الله ورته ورکړی د هغې جواب ورکوي. الله عز وجل مونږ او تاسو ته بل حکم بیانوي، هغه هم یو ټولنیز حیثیت یو ارزښت دی چې هر انسان په ټولنه کې یو چا سره تړاو لري، یو چا سره ناسته ولاړه لري، چا سره به مجلسونه کوي. مونږ او تاسو هم دلته ګورو ګروپونه دي، دغه 10 نفر خپل یو ډله لري، دغه 10 نفر خپل یو ډله لري، دغه 15 نفر خپل ډله لري، همیشه یو ځای سره ناست دي. نن د په کور کې مېلمانه دي، سبا د په کور کې مېلمانه دي، سبا د په کور کې مېلمانه دي. هر چېرته چې ګورم دغه ملګرتیا ده او هر سړی خپل هماغه همجنس سره ناست دی. قمارباز قماربازي ډله لري، سودخور د سودخورۍ ډله لري، غیبت کوونکی د غیبت کوونکو سره ډله لري، هر سړی خپل ملګری لري. مګر مونږ او تاسو ته الله د یو مسلمان په صفت څه وایي؟ کونوا مع الصادقین، ای مؤمنانو تاسو مسلمانان یاستئ، د ایمان خاوندان یاستئ، تاسو که ځان ته ملګرتیا جوړوئ، ملګری ځان ته ګورئ، ډله ځان ته ګورئ، ناسته ولاړه چا سره کوئ، چا سره به کوئ؟ مع الصادقین، رښتینو خلکو سره. رښتینی سړی څوک دی چې په لومړي قدم کې مؤمن دی،
د الله د احکامو تصدیق کوي، د الله د قرآن تصدیق کوي، د الله د پیغمبر تصدیق کوي، د الله په حکمونو باندې ولاړ دی. دروغجن انسان سره، نمام انسان سره، چغلخور انسان سره، غیبت کوونکي سره، بهتان کوونکي سره، بد انسان سره هیڅکله ملګرتیا مه کوه. هغه د دنیا روابط به ورسره ساتو، مګر دا چې ته همیشه ناسته ولاړ همدا ده، یا به ته هم خپل ډلې ته راړوي مګر ته خو هغه نشي راړولی خپل ډلې ته. نو په دغه اساس هغه روابط باید نیکانو سره انسان جوړ کړي. بدانو سره د دعوت په شکل باندې که ته پوهېږي چې دی زه دعوتوم ورو په ده باندې کار کوم، صحیح ده، دعوت مطلوب دی مونږ او تاسو نه. مګر دا چې تم په ډله کې ورسره شریک یو، د ډلې ملګری، نن دلته یو، سبا هلته یو، سبا هلته یو، نو بیا دغه د مؤمن څخه مطلوب نه دی. هر انسان ځان ته داسې ملګری ولټوي چې هغه د قرآن صفات په دې کې موجود دي. کونو مع الصادقین، صادقانو سره اوسېږي، رښتینو خلکو سره اوسېږي چې هغه پاک مؤمنان دي. همدارنګه الله عز وجل مونږ او تاسو ته بل ټولنیزه قاعده چې قرآن کې بیانوي، فرمایي چې هغه ادوا الامانات، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ای مؤمنانو، الله تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ. امانت خپل اهل ته وسپارئ. امانت باندې مونږ تاسو مستقل یو جمعه خبرې کړې دي، مکمل مې تشریح کړې ده. امانت دوه ډوله ده، یو معنوي امانت ده، یو مادي امانت دی. مګر مونږ تاسو هر کله چې د امانت لفظ اورو، دغه مادي امانت زمونږ په ذهن کې راځي چې دغه موبایل تا ته درکوم، ماته وساته، 15 ورځې بعد بیرته راکړه، دا مادي امانت شو. دا باید ته په هماغه شکل باندې وساتې چې څرنګه مې درکړی، درته خیانت په دې کې ونه کړي. بې د اجازې نه استفاده مه کوه، تلیفون پکې مه کوه، خرڅوی مه، ماتوی مه، ښه حفاظت وکړه، امانت دی. مګر د دغه مادي امانت په مقابل کې هغه معنوي امانت ډېر ارزښت لري او ډېر لوی معنا لري. معنوي امانت هم دا دی چې تا نه یو څوک مشوره غواړي، ستا په غاړه باندې دا دین دی، دا امانت دی چې ته دغه امانت ښه په شکل باندې ورته وسپارې، ښه مشوره ورته ورکړه. ته په یو ځای کې منیجر یې، رئیس یې، وزیر یې، رئیس جمهور یې، د یو چا د استخدام د وظیفه ورکولو صلاحیت لري، ستا په غاړه دا امانت دی چې اهل انسان، شایسته انسان باید مقرر کړي. مګر نن وخت کې مونږ تاسو د هر سطح نه نیولې افغانستان کې کوګوري، د مکتب معلم، د ریاضي استاد به د فارسي ادبیاتو نه فارغ وي، او د فارسي ادبیاتو هغه به د کمپیوټر ساینس د پوهنځي مشورې. داسې یو خصوصي پوهنتون زه پیژنم، د حقوقو پوهنځي رئیس هغه فارمیسي نه فارغ دی، د ژورنالیزم پوهنځي رئیس د حقوقو نه فارغ دی، د ادارو پالیسي رئیس هغه د اقتصاد نه فارغ دی. نو دې به هغه مسلکي کار سره کم وکړي. دا ټول هغه کار د واسطو په واسطه باندې او د رشوتونو په واسطه باندې یو بل ته ورکول کېږي. حال دا چې الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي چې ادوا الامانات الى اهلها، تاسو امانت خپل اهل ته وسپارئ. په هر انسان کې چې لیاقت، شایستګي شته، همغه ته دغه امانت ورکړه. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل یا رسول الله، قیامت څه وخت دی؟ قیامت څه وخت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هر کله چې امانت ضایع شو، هر کله چې امانتداري د منځه لاړه، قیامت دی. صحابي بیا حیران شو، یا رسول الله، دا امانتداري به څرنګه ضایع شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. هر کله چې کار نه اهل انسان ته وسپارل شو، فقط د قیامت منتظر اوسه. هر کله چې کار نه اهل انسان ته وسپارل شو، دغه کار عام لفظ دی، د پورته نه نیولې تر لاندې پورې. هر انسان چې د یو کار لیاقت، شایستګي، اهلیت نه لري او دغه مکلفیت ته د په ناروا شکل ورکوي، یا په رشوت باندې، یا واسطه باندې، یا قوم پرستی باندې، یا بل معاملې باندې، نو ته خیانت کوي په دې کې. ځکه هغه نظام د منځه ځي، هغه فساد منځته راځي، ټول هر شی ګډوډ شي، نو د قیامت انتظار باید وکړو. همدارنګه د مال په اړه باندې د قرآن دستورات مونږ او تاسو ته دا دی چې ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مذهورا. بل ځکه فرمایي چې ولا تبذر تبذيرا. مال، هر انسان مال لري او په خپل مال کې ازادي لري چې څرنګه مصرف کوي. مګر د قرآن قاعده مونږ او تاسو ته دا ده چې ته بخیلي مه کوه. هر هغه ځای کې چې ضرورت لري، د ضرورت مطابق مصرف وکړه. که د ضرورت مطابق ته $1,000,000 مصرفوي، دا اسراف نه دی. که 10 میلیونه مصرفوي، دا اسراف نه دی، ضرورت دی. اما بې ضرورته که 1 سنټ هم ته مصرفوي، دا اسراف دی. دا مو وایي چې دا 1 سنټ دی، کم دی. چې ضرورت نه وي، بې ضرورت مصرفوي، 1 سنټ مصرف دی. خو چې ضرورت کې مصرفوي، 1,000,000 مصرف نه دی. ځکه الله مونږ او تاسو ته فرمایي ولا تبذر تبذیرا. تبذیر مه کوه. یو بخیلی ده، یو اسراف ده، یو تبذیر ده، یو تقتیر ده. دغه 4 قرآني اصطلاحات دي. اسراف څه ته وایي؟ د حد نه تجاوز کول. یو انسان ضرورت لري خو د خپل ضرورت نه پورته بې ځایه مصرف کوي. خپل ضرورت پوره کوي خو د ضرورت نه پورته بې ځایه مصرف کوي، دا اسراف دی.
تبذیر څه ته وایي؟ یو انسان اصلا ضرورت نه لري، بې ځایه خپل مال مصرفوي، په دې لهو لاعب کې او چټیات کې خپل پیسې مصرفوي بې ځایه. دغه تبذیر دی. ځکه الله دغسې کسانو ته فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. هغه څوک چې خپل مال بې ځایه مصرفوي د شیطان سره وروري لري، د شیطان خبره مني، د شیطان په دستوراتو باندې عمل کوي. او دریم چې دی هغه بیا بخل دی. بخل دا دی چې انسان ضرورت هم لري مصرف نه کوي، پیسې هم لري، مال هم لري، کولی شي خپل ضرورت رفع کړي، مګر د مال د محبت په اساس خپل پیسې نه مصرفوي. او څلورم بیا تقدیر دی. تقدیر دا دی چې انسان ضرورت لري خو خپل ضرورت نه رفع کوي، یو اندازه پورې رفع کوي، هغه خپل مطلوب حد ته ځان نشي رسولی. نو دغه ټولو په اړه باندې قرآن مونږ او تاسو ته حکم کوي. مونږ او تاسو ته فرمایي چې بخیلي مه کوه، اسراف مه کوه، تقدیر مه کوه، تبذیر مه کوه. څه باید وکړو؟ وابتغ بین ذلک سبیلا. د دې ټولو په منځ کې ځان ته وسطه لاره اختیار کړه. بخیلي مه کوه، اسراف هم مه کوه، تبذیر هم مه کوه، تقدیر هم مه کوه. د ضرورت په وخت کې ښه مصرف وکړه، ضرورت چې نه لري یو سنټ هم مه مصرفوه. نو که دغه عقایدې باندې انسان عمل وکړي، ځان ته د خپل مال نیمایي حصه ساتلی شي. که ته $50,000 لري او اسراف په دې کې وکړي، کیدای شي دا په یو کال کې مصرف کړي، که اسراف ونه کړي کیدای شي دا په 20 کالو کې مصرف کړي. نو ځکه اسراف خپل انسان ته فایده رسوي. همدارنګه الله عز وجل مونږ او تاسو ته بله قاعده چې حکم پیغمبر ته دی، خطاب ټولو مؤمنانو ته دی. هر کله چې د یو دوه انسانانو ترمنځ اختلاف پیدا کیږي او دوی یو لفظي شخړه یو بل چا سره کوي، دلته مونږ او تاسو قرآن منع کوي چې کمزل به نه کوي، بد به نه وایي چاته، چټیات به نه وایي، د چا پلار او نیکه به نه یادوي، د چا قوم او قبیله او مور به نه یادوي. خپلې خبرې په ماغه رسمي شکل باندې ورته وکړه، خپل ګیله ورته وکړه، دغه خبرې واره، موضوع مشکل حل کړه. ځکه الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي وجادلهم بالتي هي احسن. هغه چا سره چې مجادله کوي، ارګومنټ کوي، خبرې کوي، په ډېر ښه شکل باندې ورسره وکړه. کمزلو ته اړتیا نشته. خو مونږ او تاسو ټولنه کې مشکل دا ده که یو څوک تا ته ستا پلار یاد کړي ته ورته 15 پیړۍ یادوي، که یو چا تا ته ستا مور یاد کړه ته ورته بیخي هغه 10 نیاګانې ورته یادوي، که یو چا درته لږه تونده خبره وکړه مونږ بیا دغه نه 20 تندې خبرې ورته کوو. مګر مونږ او تاسو ته قرآن حکم دا دی چې وجادلهم بالتي هي احسن. خلکو سره په ډېر نرم لهجه باندې په ډېر ښه شکل باندې برخورد وکړئ او چلند وکړئ. همدارنګه مونږ او تاسو ته الله عز وجل په ټولنیزو مسایلو کې دا حکم هم کوي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. د مسلمانانو صفت دا دی چې هر کله د دوی ترمنځ یو اختلاف پیدا کیږي، یو مسلمان ستا په شان کې ستا په مقابل کې ظلم کوي، تا باندې تجاوز کوي، د یو مسلمان په صفت ستا خصلت څه شی دی؟ ته باید څه وکړې؟ ته باید خپله غوسه وخورې. کظم الغیظ والکاظمین الغیظ، د مؤمنانو صفت دا دی چې دوی خپلې غوسې خوري، یعنی غوسه نه کوي، قهر نه کوي. والعافین عن الناس، او مؤمنانو ته انسانانو ته عفو کوي، گذشت کوي. نو دغه صفت هم الله عز وجل مونږ او تاسو ته بیانوي. ځکه بل آیت کې فرمایي واذا ما غضبوا هم یغفرون. هر کله چې مسلمانانو ته قهر او غصه ورشي بیا دوی عفو کوي، گذشت کوي، یو بل نه انتقام نه اخلي. همدغسې مونږ او تاسو ته قرآن عظیم شان ما ابتدا کې هم وویل چې په ډېرو مسایلو کې هغه کلي قاعدې مونږ او تاسو ته ذکر کړي دي چې هره قاعدې باندې که عمل وشي ډېر مشکلات د انسان د ټولنې حل کېږي. حتی د کورنۍ په اړه باندې مونږ او تاسو ته الله عز وجل چې هغه ډېره مهمه خبره ده د والدینو مسله یادوي. او هر ځای کې چې الله عز وجل په خپل عبادت باندې امر کوي فوراً ورپسې د والدینو اطاعت امر کوي، والدینو سره د نیکۍ امر کوي. ځکه الله عز وجل فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سو ځای قرآن عظیم شان کې هم دا دی چې تاسو د الله عبادت وکړئ، الله سره شریک مه نیسئ، مور او پلار سره نیکي وکړئ. یعنی هر ځای کې چې الله د شرک څخه منع کړي د مور او پلار حق یې بیرته ذکر کړی دی. مګر اوس وخت کې یو تعداد ځوانان مسلمانان نارینه او زنانه شته چې د والدینو څخه دوی بیزاره دي. د والدینو اصلا په قصه کې او فکر کې هم نه دي، د والدینو حیثیت نه پیژني، دغو ارزښت نه پیژني، دغو حقوق نه پیژني. دغه انسانان کبیره ګناه کې دي. او هر هغه انسان چې جنت ته داخلېدل غواړي د والدینو په واسطه باندې به داخلېږي. ځکه د پلار په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فرمایي الوالد اوسط ابواب الجنه. ستا پلار د جنت منځنۍ دروازه ده. که ته جنت ته داخلېږي د پلار په واسطه به داخلېږي، دغه دروازه به د پلار خلاصوي بیا به ننوځي. په دې معنی چې تر څو ته د پلار رضایت مشروع رضایت په مشروع کارونو کې نه حاصل کړی جنت ته نشي داخلېدلی. د مور په اړه باندې هغه حدیث مشهور دی چې جنت د مور د پښو لاندې ده. تر څو چې د مور د پښو لاندې ته نه وي، د هغې په خدمت کې نه وي، د هغې اطاعت ونه کړي، جنت ته داخلېدلی نشي.
ځکه هم د الله عز وجل رضایت د والدینو په رضایت کې دی. تر څو چې والدین ستا نه راضي نه وي الله در څخه راضي نه دی، ستا عبادت بیا فایده نه لري. ځکه هم د الله عبادت سره ضمیمه د والدینو حقوق الله عز وجل ذکر کوي. اوس وخت مسلمانانو موږ یو تعداد انسانان ګورو، پلار به وي 5 6 4 زامن به لري، اولادونه به لري، ټول به مشران او ځوانان وي، ټول به د کاروبار خاوندان دي، هر شی لري، مګر پلار بیچاره ځان یوازې احساسوي. دغه 5 زامن، دغه 4 زامن، دغه 6 زامن د پلار هیڅ په درد نه خوري. پلار بیچاره به مریض منتظر دوا ته وي، زوی به خپل کار کوي. پلار به منتظر یو ضرورت ته وي، زوی به خپل کار کوي. نو دغه 5 زامن چې تا لوی کړه د ټول عمر په دې باندې زحمت وسل دي، نه څه فایده تا راغله. ګورو به یو پلار زامن بلري، کاروبار بلري، پیسې بلري، امکانات بلري، مګر پلار محتاج د خپل همسایه ته. همسایه ته کوي فلانی جان ما شفاخانه ته بوزه، فلانی جان ما مارکیټ ته بوزه، فلانی جان ما دغه ځای ته بوزه. حتی یو تعداد انسانان موږ خپل ګورو په دغه ټولنه کې، تاسو هم ګورئ ډیر زامن بلري مګر زامن ورک دي. زوم بیچاره به ګرځوي، تمام ورځ زوم خادم غوندم د خپل خسر ګرځوي، موټر کې بناسي دلته بوزه دلته بوزه دلته بوزه. ستا زامن چیرته دي؟ ته خو 5 6 زامن لري. په یو ځکه مستازو ونه لید چې زوی ستا یو خدمت کړی، یو ورځ جمعه ته راوستله، یو ورځ د بازار ته بوزي، یو ورځ د مارکیټ ته بوزي، یو ورځ د شفاخانه ته بوزي. هم دا زوم بیچاره د ستا د لور د پرستا خدمت کوي، زامن دي چیرته دي؟ نو دغه زوی چې د خپل پلار نه بیزاره ده، د بس توقع لري د عبادت به سره کم وي، د قیامت پر الله ته جواب ورکوي. دغه پلار چې خپل زوم ته خلق خلاصوي، د مجبورۍ نه بیچاره دا کار کوي، ځکه زوی پروا کې نه ده د پلار. نو ځکه موږ او تاسو ته الله عز وجل هر ځکه فرمای وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. مور او پلار سره نیکی وکړه، مور او پلار سره نیکی وکړه، مور او پلار سره نیکی وکړه. بل ځکه الله عز وجل موږ او تاسو ته فرمای چې مور او پلار ته د خپل ذلت، د عاجزۍ، د تواضع وزر پر باندې خبرې کړه. کته په هر حیثیت او هر منصب او هر مقام او هر مال او سرمایه کې، مګر د مور او پلار په مخ کې ته باید هیڅ شی نه اوسې. هغه ته ځان ډیر عاجز، ډیر ذلیل، ډیر شرمنده هغه ته احساس کړ. ځکه مګر یو شاعر په فارسی شعر کې فرمای، هغه پورا بیت مانو سر شوی دی، خو انسان ته خطاب کوي، ورته فرمای از راه باول دوبار آمدی. انسان کته هر څومره مغرور مشي، کته وزیر او کته رئیس جمهور او کته سرمایه‌دار او کته میلیونر، مګر ته د پلار او د مور د بولو د لارې څخه دنیا ته راغلی، ته د پلار د بولو څخه پیدا شوی. نو ته چې د بولو نه پیدا شوی یا د بولو د لارې نه راغلی، ستاسو حیثیت د پلار په مقابل کې، د مور په مقابل کې، چې ته بیا هغه باندې غرور کوي، هغه باندې تکبر کوي، هغه باندې خپل ځان پورته ګڼي. مسلمانانو د قرآن دستورات موږ او تاسو ته ډیر نهایت اخلاقی دستورات دي، مګر موږ او تاسو قرآن ته شا کړی ده. قرآن تلاوت کوو، د قرآن حکم لولو، ور باندې تیریږو. قرآن راته وایي مور او پلار سره نیکي وکړه، موږ په فکر کې نه یو. قرآن راته وایي غیبت مه کوه، موږ غیبت کوو. قرآن راته وایي چې ته نیکانو سره ملګرتیا وکړه، موږ بدانو سره ملګرتیا کوو. هر قرآن حکم باندې تیریږو، مګر چورت مرته خراب نه دی. دغه پوښتنه موږ او تاسو نه د قیامت پر ورځ باندې الله عز وجل کوي. او ځکه د قیامت پر ورځ د قرآن عظیم شان به یا انسان ته شفاعت کوي او یا به ګیله کوي الله ته. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر به وایي چې یا الله زما امت دغه قرآن شاته ګرځولی، قرآن شاته ګرځولی په دې معنی نه چې د قرآن ورکه شاته ګرځولی، په دې معنی چې په قرآن باندې عمل نه کوي. او ما د خطبه په ابتدا کې هم وویل چې اکثریت دوستان لا راغلي نو چې موږ دنیا کې هر شي ته وخت لرو، قرآن ته وخت نه لرو. نه د قرآن زده کړه کوو، نه په قرآن باندې ځان پوهیو، نه د قرآن په احکامو باندې ځان پوهیو، نه په قرآن کې تدبر کوو، نه په هغې باندې عمل کوو. څلور رشتاتو کې هر شي ته وخت لرو، خو قرآن د الله کتاب ته وخت نه لرو. مسلمانانو دغه دنیا موږ او تاسو ته الله عز وجل یو غنیمت را کړی دی، نه باید موږ او تاسو ګټه واخلو. خپل هغه ابدي کور چې هغه آخرت دی هغه باید ښکلی کړو. دغه دنیا خو تلونکی دی، موږ او تاسو هر ورځ د قافلې ګورو روانې دي، هر ورځ یو مړی دفنو. خو که نن وي که سبا وي، موږ او تاسو ته هم د مرګ غږ راځي. سبا به زما جنازه وي، بل سبا به ستا جنازه وي، بل سبا به دغه جنازه وي، ټول تلونکي یو، مګر ځان سره باید یو څه شی یوسو الله حضور ته. الله عز وجل دې ماته او تاسو ته ټول توفیق راکړي. وصلی الله علیه وسلم.